ها بسم الله الرحمن الرحیم. ریاکټ مونږ سٹارټ کړی او څه تیوري موضوعات هغه مونږ ولوسته. انسټالیشن مونږ وکړو چې ریاکټ څنګه انسټالیږي. صحیح ده. په دې کې مونږ سره دوه پروژې دي، یو مای اپ پیور دی او بل چې دی مای بن اپ دی. دا بن او ویډ دا دواړه چې یو رقم په صرف د انسټالیشن چې کوم پروسیجر دی هغه بدل دی. صحیح ده. نو موږ په دې دوه فوکس کوو. زه تاسو ته یو دوه درې کلاس کې یم، دغه کلاس کې تاسو ته کمپیریزن ښیم چې په دې دواړو کې موږ سره څه فرق دی. باقي موږ چې په ریل پروجیکټ کې استعمالو هغه ټول موږ چې دی هغه ریاکټ استعمالو چې د ویډ له لارې موږ انسټالوو. صحیح ده. نو دلته که تاسو اوس راشئ تېر کلاس کې ما تاسو ته فولډر سټرکچر ښودلی او دلته به تاسو زه عمله نه ښیم چې کله تاسو راشئ مثال زه راځم لومړی د بن والا ته، نو په دې کې تاسو ګوره نوډ ماډیولز دي او ما تاسو دا خبره وکړه چې ریاکټ پري ریټن کوډ دی. نو موږ سره دا مخکې نه دې ته هر څه لیکل شوي دي، د هغه ریلیټډ چې کوم ډیپینډنسیز دي، پیکیجز دي یا څه شیان چې ریاکټ پر هغه باندې ولاړ دی او کار کې هغه ټول موږ سره په دې نوډ ماډیولز کې شوي موجود وي. نو دا داسې یو فولډر دی چې دې سره زموږ هیڅ ډول کار نشته. ورپسې بیا موږ سره پبلک فولډر دی. نو دا موږ سره دې کې چې کوم سټیټک ډیټا د هغه ټول دلته راځي، لکه ایمیجز، ویډیوز، فایلز، دا شیان موږ چېرته اچوو؟ په پبلک فولډر کې اچوو. او اس آر سی موږ سره چې دی د ریاکټ هغه سورس دی، اصلي منبع چې د موږ سره هغه سورس دی او په دې کې بیا موږ سره چې دی زموږ مکمل کمپوننټس راځي او دغه کمپوننټس بیا د دې څخه دی چې کېږي ډایرکټ راوړل کېږي په دې انډیکس کې اپینډ کېږي او موږ سره هلته شو کېږي. دا څنګه کېږي په دې پروسیجر زه تاسې پوهوم لږ مخکې. دلته بله چې موږ سره ډېره مهمه موضوع ده او مهم فایل دی هغه موږ سره پیکیج ډاټ جیسن دی. نو تاسو ته ما یادونه کړې وه چې پیکیج ډاټ جیسن چې دی آل انفارمیشن اباؤٹ ډیپینډنسیز اینډ پیکیجز چې ده په دې کې موږ سره موجود وي. تاسو دا ریاکټ انسټال کړی دی، په دې ریاکټ کې کوم پیکیجز انسټال دي، کوم ډیپینډنسیز انسټال دي، کوم ورژنز دي. داسې فکر وکړئ ستا د دې ریاکټ د کنفیګریشن چې کوم مکمل میټا ډیټا ده هغه تاسو سره په پیکیج ډاټ جیسن کې چې دی موجود دی. لکه دلته تاسو وګورئ، راشئ وګوره ستا د ریاکټ نوم مطلب ستا د پروژې نوم چې دی دلته تاسو سره موجود دی، ورژن ګوره تاسو سره موجود دی. همدغه سکرپټس هغه شیانو ته ویل کېږي چې موږ د کمانډ له لارې هغه رن کولی شو. لکه تاسو ته ما ویلي وو چې کله موږ دا پروجیکټ رن کوو موږ څه لیکو؟ بند دیو لیکو که نه. نو دلته ګوره چې کله تاسو بند دیو لیکئ نو تاسو دا پروجیکټ رن کېږي. تاسو بیلډ کول غواړئ نو بیلډ لیکئ او که تاسو مطلب چیکن کول غواړئ دا کولی شئ، که پریویو، دا ټول خو زموږ صرف د دف سره کار وي. ډیپینډنسیز کې تاسو ګوره فی الحال دوه شیان انسټال دي، یو ریاکټ دی او یو ریاکټ ډام دی. دلته چې تاسو څونه شیان انسټالوئ لکه په سبا د بوټسټریپ انسټالوئ هغه به هم دلته لیست کېږي، که سبا مثال د خبرې کوم بل لایبرري انسټالوئ هغه به هم دلته موږ سره لیست کېږي. دا تاسو سره مکمل ځان سره هغه ډیټا ساتي. صحیح ده. او د هغه مطلب ورژن او ټول موضوعات دلته ځان سره ساتي. نو دا شو موږ سره د دې خبرې. نور په دې کې موږ سره ډېر مهم فایلونه یا شی خاص نشته. زمونږ سټارټ چې اخیستل کېږي، زه چې کله دا پروجیکټ رن کړم لکه زه راځم ټرمینل خلاصوم او دلته راځم لیکو څه به لیکو؟ بند دیو به لیکو او انټر باندې کلیک کوو. نو زموږ سره کار نه کوي. پوهېږئ ولې؟ ځکه زه په ریاکټ 19 کې ولاړ یم، نو زه باید دې فولډر ته دننه لاړ شم او دا پروجیکټ چې کوم رن کړم. نو موږ لیکو سی ډي او سی ډي کې لیکم چې دی مای بن اپ. نو زه اوس دې فولډر ته داخل شم او چې کله دې فولډر ته داخل شم نو زه به اوس خپل پروجیکټ چې کوم رن کوم. دا کوم کمانډ چې تاسو لیکلی هغه تاسو راوړل غواړئ ایرو کی اپ ډاون وکړئ نو تاسو سره به زاړه کمانډونه راځي. انټر کلیک کا نو اوس به تاسو سره پروجیکټ چې شي سټارټ بشي. بیا به تاسو راشئ کنټرول چې په دې به کلیک کړئ، دا به تاسو سره په براوزر کې خلاص شي. براوزر کې چې کله تاسو دا پروجیکټ خلاص شي نو تاسو دغسې یو انټرفیس راځي. دا کوم کوډ چې تاسو ته ښکاري دا ټول کوډ د کوم ځای راځي پوهېږئ؟ دا موږ سره په دې سورس کې اپ په نوم باندې یو فایل دی اپ ډاټ جی اس ایکس په نوم باندې، دا ټول د دې ځای نه راځي. که چېرته زه داسې وکړم چې راشي مثال ګورل د ریټرن لیکلی که نه، د دې ریټرن چې څه کوډ دی دا ټول زه دې ځای نه لرې کړم او راشم په دې کې ولیکم چې H1 او په H1 کې ولیکم چې ویلکم ټو ویډ ریاکټ. نو اوس راشم نو ګوره اوس به موږ سره څه راځي؟ ویلکم ټو ویډ ریاکټ راځي. نو زموږ دا ټول کوډ د کوم ځای نه راځي؟ دا موږ سره چې د اپ له کمپوننټ څخه راځي. دا اپ خپله موږ سره چې دی یو کمپوننټ دی. موضوع باندې پوه شوئ؟ اوس دلته تاسو بس مو وکتل چې په دې کې موږ سره څه شیان دي او چېرته پراته دي. لږ راځو اوس موږ سره چې کوم مای اپ پیور دی د دې لږ ذره سټرکچر ګورو چې په دې کې څه شیان موجود. دا خالص ریاکټ دی. نو دلته چې کله تاسو راشئ نوډ ماډیولز په دې کې موجود دی ځکه دا خو بدلېدی نه شي. هغه نور څه پبلک په دې کې موجود دی او په دې کې بیا موږ سره څه موجود دي؟ سټیټک ډیټا موجود ده. خو یو شي ته خیال وکړئ زموږ انډیکس په ویډ کې د باندې پروت دلته تاسو وګورئ،
خو دلته بیا په پبلک کې دننه پروت دی. بس یو فرق پکې دا دی. بل SRC ته چې تاسو راشئ نو ګوره هماغه app.js فایل دی، index.js فایل دی. دلته که تاسو راشئ index main.jsx دی او app.jsx دی، نو دلته main نوم ورکړی، هلته ورته index نوم ورکړی. بل فرق یې په extension کې دی، هلته extension.js دی او دلته .jsx دی. نو دواړه ویلیو دي، تاسو دواړه استعمال شئ. چې کله ویډ کې استفاده کوئ نو ویډ کې بیا تاسو JSX اخلئ، او چې کله خالص ریاکټ بیا تاسو شی اخلئ JS اخلئ. اوس دا پروجیکټ رن کول غواړم، زه راځم بل ټرمینل ته او په دې کې راځم ورته CD او CD کې راځم ورته څه وایم چې my app pure ته شه داخل شه او بیا لیکم څه وکړه npm start. نو چې کله npm start لیکم انټر کوم نو اوس به موږ سره دا چې کوم خالص ریاکټ موږ انسټال کړی دی دا به موږ سره څه کېږي رن کېږي. اوس ګورو چې دا کله رن شي نو په دې کې څه راځي موږ سره. نو ګوره نسبت بل ته لوډینګ هم زیات کوي، ټایم هم زیات نیسي، نو دې له خاطره چې دی او انسټالیشن کې هم ډېر زیات ټایم نیسي. موږ نه ټول ډیولپران چې دي نه استفاده کوي ویټ نه استفاده کوي. نو دا موږ سره راغی. اوس دې ته دا کومه ډیټا چې راځي دغه ډیټا هم د ایپ نه راځي. که زه چېرته ایپ ته راشم او دلته چې کوم ریټرن لیکل شوی دی او دا کوډ ډیز نه زه لرې کړم مکمل، او دلته راشم ولیکم چې مثال H1 او په H1 کې ولیکم چې ویلکم ټو پیور ریاکټ، او اوس راشم نو ګوره دلته به موږ سره څه راځي ویلکم ټو پیور ریاکټ. نو موضوع سیم ټو سیم د لږ څه ښکته پورته دی، خلاص نور څه مشکل نشته. خو زموږ فوکس په څه باندې دی؟ په ویټ باندې دی. موږ به په دې باندې کار کوو. صحیح ده؟ نو بس دغه فرق دی پکې. دلته بس څه وکړم، دلته بس داسې کار وکړم چې را به شم دا به دې نه مکمل دا چې کوم موږ سره پیور دی دا مکمل سکپ کو. فلحال به راشو دا خپل ټول فوکس به چېشته واړو، دا چې کوم موږ سره ویټ دی دې ته به واړو، په دې باندې به کار وکړو. دا ټرمینل به هم زه دې نه ډیلیټ کړم، ویټ به موږ سره پاتې شي. ویټ ته راځو ګورو چې په دې کې څه زموږ خپل دي او څه پردي دي. خپل مطلب هغه څه چې زموږ دا پروجیکټ پرې ولاړ دی، پردي هغه دي چې مطلب زموږ که نه مې پروا نه کوي. لکه مثال د خبرې که چېرې زه راشم SRC کې موږ سره دا شی دی index.css دی app.css دی، که موږ دا ډیلیټ هم کړو څه فرق نه کوي ځکه دا د سټایل لپاره دی. لکه ګوره که چېرې زه راشم دا app.css دی نه مکمل لرې کړم ډیلیټ یې کړم او اوس راشم خپل پروجیکټ ته، نو تاسو ګوره دلته موږ سره فلحال څه خاص تغییر راغی دغه دی مکمل تاسو چې سټپ واچیا شو دیز نه سټنګ مطلب ډیلیټ شو. که زه index.css ته راځم دا ډیلیټ وم نو دې سره به موږ ته څه کېږي دا هم ډیلیټېږي. اوس تاسو دا پروجیکټ نه رن کېږي. تاسو F12 کلیک کې او راشئ چې د کنسول ته، نو کنسول کې به تاسو سره څه راځي یو ایرر موجود دی او ایرر څه وایي failed to load resource the server respond with a status of 404. دا وایي چې index.css چې دی اویلیبل نه دی. اوس ګوره دغه فایل چې موږ ډیلیټ کړی دا خو هوایي نه وکړو، دا خو یو چېرته لینک شوی دی که نه، نو هغه لینک موږ ته چې راکوي ایرر راکوي. نو انډیکس په مین کې لینک شوی دی او اپ چې دی په اپ کې لینک شوی. ګوره که زه د مین JSX ته راشم نو په دې کې تاسو ګوره څه دی import index.css لیکل شوی، فکر هم دی. نو اوس خو دا نشته موږ سره، نو دا به زه دې نه ختم کړم چې نشته خو نشته. همداسې که زه راشم اپ ته نو په اپ کې بیا موږ سره څه دی import app.css، نو دا ما لرې کړو، نو دا هم دې نه ختم کړم، سیف یې کړم. اوس که زه راشم سفر یې لوډ کړم نو ایرر دې نه څه شو ختم شو، موږ سره چې کوم میسج و هغه موږ سره پرنټ شو. نو دا څه دي دا یوزر ډیفاین فایلونه دي، داسې نه چې ریاکټ جوړ کړی دا جوړ کړی بس دا بل ته پروت ته بیرته جوړولی شي. دلته که تاسو اوس راشئ چې شته دا زه بیرته کلوز کوم. په دې کې زموږ مین کار چې دی فلحال مثال هغه لوګو چې تاسو ته ښکارېدو هغه لوګو د ریاکټ دلته موجود دی او بل چې دی موږ سره د ویټ هغه لوګو موږ سره دلته ده، دې ځینه به تاسو ته شو کېده. نو که تاسو دا ډیلیټ هم کړی ساسر نه کوي، مثال دا اسټس په نوم چې کوم فولډر دی دا کمپلیټلی دې ځینه چې کوم لرې کوم او دا چې کوم موږ سره فولډر دی دا هم دې ځینه فایل مکمل ډیلیټ کوم نو موږ سره به یوازې فولډر پاتې شي. اوس که زه راشم دوباره سفر لوډ کوم نو څه راځي ایرر راځي. ایرر ولې راځي ځکه دا عکس هم هلته استعمال شوی دی. نو دلته موږ ته څه وایي چې دا موږ سره نشته دی. نو زه راځم چېرته دلته ګوره تاسو وایي failed to resolve import assets react.svg from src app.jsx. does the file exist؟ آیا فایل شته دی؟ نو ته به دا ځای چې کوې چې دلته په دې لین کې دا فایل شته دی که نه، نو دا موږ سره app.jsx یادوي. که چېرته زه راشم او په دې کې چېرته SRC ته په دې کې اپ ته راشم نو په دې کې تاسو ګورئ ریاکټ لوګو او ویټ لوګو دواړه امپورټ کړی دی، نو موږ خو دواړه ډیلیټ کړو. نو دلته تا ته ایرر درکوي، نو زه به څه وکړم دا به هم لرې کړم چې بس د دې کیسه ختمه. اوس که زه راشم ایرر موږ سره څه شو ختم شو. خبره باندې پوه شوې؟ زه لګیا یم دا پروجیکټ تاسو ته سمپل کوم چې مطلب ټول شیان پرې ډیلیټ کوم څونه شیان موږ سره پاتې کېږي که نه هغه شیان زموږ
احیانا که چېرته زه غواړم چې مکمل دا app.jsx هم ډیلیټ کړم هېڅ زما ورته ضرورت نشته زه غواړم چې یوازې موږ سره دا یو وي نو زه کولی شم زه راځم دا ډیلیټوم نو چې کله دا دیز نه ډیلیټ کړم څه مشکل نه راځي څه مشکل راځي صرف یو ایرر به راځي او ایرر به موږ ته وایي چې دا چې کوم ایپ تا دلته امپورټ کړی دی دا ایپ موږ سره بیخي نشته که تاسو F12 کلیک کړئ بیا راشئ هلته کنسول کې نو تاسو ته څه وایي دلته وایي دا کوم app.jsx تاسو دلته امپورټ کړی دا موږ سره اویلیبل نه دی نو ایپ هم چېرته امپورټ کړی دلته وګورئ دا نو دا خو موږ ډیلیټ کړی دی نو دا مې هم لرې کړو او دلته موږ استعمال کړی دی دا مې هم لرې کړو اوس موږ سره ایرر میرر ختم شو یوازې main.jsx پاتې چې پاتې main.jsx اوس ګوره که زه راشم په دې کې ډایرکټ کوډ ولیکم چې مطلب H1 او بیا ولیکم چې هلو برادر او سفر لوډ کو نو دلته ګورم چې هلو برادر چې کېږي پرنټ کېږي نو دلته موږ سره یوازې main.jsx پاتې شو په دې به کیسې کوو له خیره سره بیا مخکې ځو نو ټول شیان خو ما لرې کړی بس یوازې دا شی پاتې دی موږ سره اوس راځو دې نه پس بیا نور موږ سره څه شیان دي لکه دا موږ سره خو موجود دی بس دا شته دی موږ سره انډکس ته راځو په انډکس د HTML کې څه شی دي هېڅ هم نشته بیسک کوډ لیکل شوی دی ډاک ټیب دی تاسو سره HTML سټار دی هډ سټار دی میټا ټیګ دی لینک آیکن چې کوم موږ راوړی هغه دی نو دا ځینې لرې کوم دا خو موږ هم لرې کړی دی او ریسپانسیو میټا ټیګ دی هغه نه غیر چې دی یو ټایټل لیکل شوی دی یو د واخیستل شوی دی په دې باندې چې لیکل شوی دی ID روټ لیکل شوی دی تاسو پوهیږئ JSX چې ستاسو نه ویب سایټ دی هغه ټول په دغه ID باندې لګوي چېرته لګوي دې ID باندې لګوي او دلته چې دی سکرپټ لیکل شوی دی ګوره کوم یو سکرپټ دی main.jsx دی نو main.jsx دغه ټوله ډیټا راوړي په دغه ID باندې لګي او دا ID تا ته په براوزر باندې څه کوي شو کوي لکه تاسو main.jsx ته راشئ څه لیکلي دي document.get element by ID کوم ID روټ راواله او په روټ کې چې کا رینډر کا چې رینډر کا مطلب دا یو نو ګوره دا ډایرکټ دیز نو ډل کېږي چېرته په دې ID باندې لګول کېږي او دا ID کې چې هر څه وي تاسو سره بل د څه کېږي شو کېږي نو دلته تاسو ګورئ چې د main.jsx او د انډکس ترمنځ څه دی کنیکشن موجود دی نو دلته تاسو په دې پوه شوئ چې څومره ډیټا زموږ په ویب سایټ شو کېږي کوم ځای نه به راځي main.jsx نه به راځي چېرته به ځي انډکس ته به ځي انډکس به موږ سره هغه ډیټا په ویب سایټ باندې شو کېږي موږ نور فایلونو جوړول ته ضرورت د HTML نه لرو اوس موضوع دا ده چې ریاکټ کار څنګه کوي ګوره ریاکټ چې دی دا خپله جاوا سکرپټ دی موږ جاوا سکرپټ کې ابجکټس لوستي که نه او موږ جاوا سکرپټ کې کریټ الیمنټ میتډز هم لوستي چې مطلب موږ ټیګونه څنګه جوړو بیا ټیکس څنګه جوړو بیا ټیکس په ټیګ کې څنګه اچو ټیګ بیا په بل ځای کې څنګه لګو دا خو موږ لوستي یو که نه سیم ټو سیم کار ریاکټ هم تاسو سره کوي دا ریاکټ داسې دی چې داسې ډیزاین شوی دی تاسو صرف یو اوورویو ورکوم تاسو به ډېر داسې ډیپ نه ورځئ ولا چې ځان پکې کنفیوز کړي ریاکټ څه کړی دی بیک اینډ کې داسې یو کنسپټ استعمال کړی دی لکه دی ابجکټ اخیستی دی چې اخیستی دی ابجکټ یې اخیستی دی دې رقم ته او په دې کې بیا لیکلی چې مثال د خبرې موږ سره څه دی الیمنټ دی مثال د خبرې الیمنټ ته څه ورکړی دی لکه H1 موږ سره یو الیمنټ دی او بیا کې چلډرن یې اخیستی چې اخیستی چلډرن نه مطلب چې په دې کې بس لیکل کېږي لکه زه لیکم چې هلو برادر دې رقم ته دلته به زه راشم نوم به ورکړم مثال د خبرې لیکم چې الیمنټ به دې ته نوم ورکړم لیټ الیمنټ دې رقم ته نو دا بل ته چلډرن یې اخیستی په دې کې بیا اخیستی دی مثال د خبرې اټریبیوټس نو اټریبیوټس کې بیا څه دی مثال د خبرې SRC یو اټریبیوټ دی href یو اټریبیوټ دی مثال د خبرې یاده دې دغسې یو ابجکټ جوړ کړی او دې تر شا دې سناریو جوړ کړی چې موږ څه پاس کوو اتومات دلته څه کوي دوی منیپولیټ کوي او په دې کې ځای پر ځای کوي او دا چې کله ځای پر ځای شي دا بیا خالص جاوا سکرپټ ته کنورټ کېږي او خالص جاوا سکرپټ بیا موږ ته څه کېږي په انډکس HTML کې ښودل کېږي نو دا ټول کمال د څه شي دی دغه چې کوم میتډ تاسو لیکل شوی دی کریټ روټ ټوله خبره موږ سره د دې ده په دې کې به تاسو لومړی خپل روټ کریټ کوئ روټ نه زموږ هدف دا دی چې تاسو دغه کوډ چې موږ لیکلی دا تاسو چېرته شو کول غواړئ هغه به تاسو دلته پاس کوئ نو موږ ویلی چې مطلب موږ سره یو ID ده روټ په نوم باندې او رینډر فنکشن څه کوي رینډر فنکشن دا تا چې کوم شی لیکلی دی دې ډایرکټ راخلي په هغه ځای کې څه کوي تا ته یې لګوي موضوع باندې پوه شوئ داسې خاص نه یم پوهېږي صرف اوورویو غوندې ده تاسو بیا ورو ورو پرې پوهېږئ ښه ډېر موضوعات لا پاتې دي دا بلدېدل غواړي دې شیانو سره صحیح ده نو دا تاسو سره بس فی الحال دومره یاد ساتئ او دا چې کوم کوډ لیکلی دی دې ته ستاسو کله هم ضرورت نه پېښېږي چې مطلب دا تاسو ولیکئ دا به تاسو تیار لیکل شوی وي تاسو به صرف په دې ځان پوهیږئ چې دا استعمالېږي څنګه او استعمال هم تاسو ضرورت نشته به دلته هماغه یو کوډ لیکل شوي ایپ او ایپ دلته ټوله ډیټا راوړي تاسو ایپ نه وروسته چې کوم کارونه دي تاسو به هغه ترسره کوئ اوس ګورئ
راځو لومړی چې د JS6 باندې خبرې کوو. تاسو باید لومړی JS6 وپېژنئ چې JS6 څه ته ویل کېږي. دا یو صرف اوورview وه. تاسو ته ما فولډر خلاص کړو، څه شیان د ډیلیټولو هغه مې تاسو ته ډیلیټ کړو، کوډونه مې تاسو ته وښودل، کوم شی کوم ځای نه رن کېږي، څه پورې تعلق لري. نه صرف یو اوورview وه.